ولې سجل يا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تجاري سجل خو به څنګه جا يا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غیرتی او وفادار شخصیت او څنګه بنی چې هغه اشرف المخلوقات نه ته ماته يا رسول الله ما د نور ټولي سړي باندې کړي خو دې چې ما د سنې چې رسول ته څوک سووي چې زناور راځي راشي ټکور نه رسول ما به خپل ګوته خو نه کې دي چې لاندې یو زناور ټکور کړي ناغي لګ تکلیف دغه ډیرو زما د سترګونو وښ کروانې شوې او څه ونی په خپل باندې نه وجړل پتیزه دا تکلیف را ټینګړې دی دا خونې د بوکړې دی خو دا کړي چې انسان د جړا او د आवाज او د چغې را ټینګي کې نو به د سترګونو وښ کې وښ کې ډیری زی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مینه ول چا سره د رسول الله سره صرف دغه په ژوند کې یو مقصد چې د رسول الله سره به څنګه یو ځای ژوند تیرو او څنګه بچی دینه د دې سره په آخرت کې وځي کیو ځکه هغه د قربانۍ ورکوي پر رسول الله سره بچي یو صحابي راغی وی ما به رسول الله سره کله شپه کوله نو ما بوله او دسته او ما راوړي یو ورځ ما رسول الله وی چې کله زما د خدمت ورته ما ته وی چې سو واړه کنه لکه معنا سو واړه کما سره یې زبر درکم کني یو الله ته وو ول درکې ورسوم غټه موقع ده سو واړه کوم ته ویل یا رسول الله تسوالو کا چې ما الله لسم ډیر راکی یا رسول الله تسوالو کې لازم کا لګون ته کې زمکه مې د نیم کیله چې د کیله پورا واله یا رسول الله شي ورکون ته کې کور دې شپارس کمرې لري چې او به خواته بل جوړ کا ته زموږ مطالبه وي وما رسول الله موجي سوى وما جاء رسول الله سنه وجه سوى وما جاء رسول الله سنه وجه سوى وجه كله بوابني رسول الله زوره وسنه لازم سوى بما تيجي اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله تاسر بجنت کې وځي وسیده غواړه ده غریب انسان ده صحابي غریب دی کنه د دې غریب انسان مطالبه سره یا رسول الله بجنت کې تاسر بمرګره شم بدقه غټه خبره رسول الله او غیر ذلك نور څه غواړي نور څه غواړي شو مغټه موقع ده دوس دې کې دې څه ویل چې یا رسول الله تاسر بجنت کې مرګرتي غواړم مال ډیر غواړم او بچی ډیر غواړم او خزي غواړم او غټ کور غواړم غټ سمکه غواړم رسول الله او غیر ذلك نه رسول الله هو ذلك بدقه پوره وی چې کله دا پوره ده نه بیا دې ذکر کو چې سجدي ډیر لګو ته ما سره بجنت کې سجدي ډیر لګو مطلب مونږ ډیر کوا او دا حدیث امام مسلم رحم الله راوړی رسول الله باندې مين هغه واقع خو تاسو ته بالکل یادي کله چې رسول الله هجرت کو او د هجرت په شپه باندې څوک بخبره تلای کې سملولو علي رضی الله عنه په وخت دغه عمر څومره دغه کم عمره انسان د رسول الله په تلای کې سمري دا ته پته لري چې رسول الله څنګه په تلای کې سملي چې مشرکین به حمله کوي نو رسول الله بوزي او د دې په د ګماني چې د څوک پروت په تلای کې رسول الله اوس دا یې خوشتي کنه چې دا ګماني چې د رسول الله بیا خو گزار کوي او چې گزارو کنه گزار به بچای لګي نو په مالک رسول الله ته علي ته دې کارو کې چې ته زما په دې ځبانی سملي دا کومور انسان زموږ کومور انسان د کرکټ او د فوټبال او د گیم ویډیو گیم او د موبایل نه کی ها په مجلس کې باندې ګړي وړي خلکو ماشوم نه روجي نه نيسي د 200 کالو د 10 کالو یو خپ پهلوان روجي نه نيسي ولي غریب ماشوم زمونږ هغه دي شي هغه د رسول الله وی علي د دې کارو کې چې ته زما په دې ځبان سملي مشرکین روان دي هغه بیا د دې ګمانو کې د رسول الله پروت او زما چې کم امانتونه ما سره پراتی دي مشرکین دا به واپس کوي او مدینه ته راشي یا رسول الله بس خدمت نه دغه وک رسول الله خبره وو زلال او د برکت کې پروت به هغه امانتونه واپس کو او به رسول الله په سیم ځان ورسو دا کم عمره الک د دې سره نو چې د سلويختو کالو یا د 500 کالو دی عمر ډیر تجربه ډیر نه وړي کله هغه دا کار کوي دا واقع ده زبر یو صحابي واقع ذکر کوم تاسو بو تاریان شي كعب بن عجر رضی الله عنه كعب بن عجر رضی الله عنه دې مینه ته ګور د رسول الله وياتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا رسول الله بشرانه رسول الله مخ مبارک دا رنگ چې دا بدل شي ګور دومره مې دي رسول الله باندې چې دې رنگ ته خیال لې وموتي بأبي أنت
یا رسول الله زما پلار دې بتا قرباني شي چې له تاسو رنگ بدل شي. وی رسول الله سم ته چې درې ورځې زما خېټې ته سنې دي تلې نه چې رنگ بدلی. درې ورځې ما سنې دي خوړلې چې انسان درې ورځې سونه خو رنگ بدلی. نو دې ډېر غریب انسانو کعب بن عجر رضی الله او د دې ځل نصر په دغه ټیم کې یو الله علیم. دا کله چې دې انسان کنه چې نیک انساني او دینداري او ډېر څه کول غواړي خو طاقت نه د دې ځل نصر په الله خبرې د پښره باندې ستيري ډېر غریبو. وی رسول الله چې ما ته دا خبرو کړم ما څنګه غره کوزه سو په دې ټیم کې سره خبرې کولې چې طاقت یې شهید یا رسول الله مونږ به خوراک راولېګو مونږ به جلدی چلو کوم به دا چلو. رسول الله مجرو زنه چې سره سونه خو رنګ بدلی کنه ویجی به کوغره ناس رسول سره وخت تیر کولار موت په دې مدینه کې ګرځیدم او سوچ وکاو یو يهودي مولیدو چې خپل وخانو له وبو ور کولې د کوینه به وبره وشتي او باغو بس کولې. نو مو ته چې زده له وبره ونه بسم د کتاب ته ځان ستړی کې دومره وخان وی ما ته وی چې څومره باندې ته دیو بدل کې څومره پیسې څومره مزدوري وی ما چې ته څومره ورکې وی چې په یو بوقه باندې یو کجوره وی ما سوچ کو بل څه طریقه خو نه وی ما چې صحیح په یو بوقه باندې یو کجوره اتفاق ما دا غسر وکړو ما شروع وکړه د ما د لاسونو وی کار پرې خونو د کتاب بوقه په مخه راويسته یو کجوره جمع کیږي معمولی دي او ځلې ګیم تر دې چې مثلا څه کجوري ما جمع کړم په پته ولګی چې بده ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم گزاره نه نوشي. نبی پر رسول الله پسې ورلم او ور موټه کو رسول الله اجازه تر دې نه ورلم یمه چې رسول الله استاسو پر ما ته چې من اين لك يا كعب ده تر کوم جره رسول الله دغه حالت معلوم دي سخپل حالت چې کمزوري ته در کوم جره موږ درو وی فاخبرته وی موت چې رسول الله بارته وته ما یو يهودي سره مزدوري وکړه لک ساتله نو په یو بوقه باندې یو کجوره کده بس دلګون ته کې دغه تاسو دراوړې چې تاسو به سب د خېټه د نه سلړ شي. وی رسول الله ماته چې تحبني يا كعب ته کې سما سره ډېر مینا کې وی موت چې بي ابي انتنا وی رسول الله مور پلار دې پتا قربان دي کې شک نشته مور پلار باندې قربانو خپل ځان قربانو خلاص وبدغه زما وسره سیدو نور زال غریب انسان او زما دغه وسره سیدو چې دی يهودي ګور دی يهودي سره مزدوري وکړه او مزدوري پس یو بوقه او یو کجوره راو بس وی رسول الله ماته ته په ما مینه ډېر مینه په ما وی چې رسول الله ډېر زیات مینه بس وی چې په ما مینه نه بیا به باندې غریبي چې په ما مینه نه بیا به باندې غریبي ځکه چې ما سره چې سو کوم مینه کینو غریبي پیراځي او دا یاد ساته ډېر سخت مصیبت پر ما راځي نه دغه پر ځان تیار ساته مصیبتونو په تابع دا په دې چې لکه رسول صلی الله علیه وسلم وساغت یو خاص نصیحت کوي چې د په مدوره مینه دا ته خاص نصیحت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان وسوره زینو رسول الله په دومره مینو چې رسول الله په دبه شو ګرځېدو چې ما فعل كعب نخکاری كعب بن عجر رضی الله عنه او دی رسول الله مريض انا جوړه رسول الله کور ته ورغی چې کور ته وردن شو ابشر یا كعب مونږ ته زیره درکو ناغه مور او تی مبارک شي زوی جنت تی مبارک شي اوس رسول الله مخې زیره پوره کړې خموري سوې ویزی مبارک شي جنت داغه مې اندیم دي چې دې سي موري د زوی به دیندار نه سر خیال له چې دې سي پلاری او دې سي موري دغه بچي به دیندار نه ایو طرف ته نن سبا مور پلاری چې بغیر د مزدوري او د پیسو نه به سوچ نشي ته سوچ نشي چې زما د زوی کبدي ګناونه کوم شي د جهنم ته وي جهنم ته لاړ شي خو چې مزدوري کې او پیسې وګړي زمونږ ته سره سره جهنم ته او جنت ته نه دی ډاری کوي ویزوی مبارک شي جنت مبارک شي رسول الله راغله زیره درکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا څوک دی چې د الله نه مخکې کی دا ځنه خبري شروع کړي دا څوک وی موتي چې هي امي یا رسول الله یا رسول الله زما مور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ته وی ما یدریک یا ام کعب ته د چا ویلي چې کعب جنتی دی
دې خبرې مکو چې کله دې خبره ته الله د پیغمبر تر باندې معلومه نو دې خبرې به یو درس رسول صلی الله علیه وسلم ورکو دا یو واقعه چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو دا خو زنانه پر رسول باندې څومره مینه والله کدا خو زنانه دی ولي نو ته باریان شي یو واقعه ته خو زنانه نقل کړ عبد الله ابن عباس وی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل قوم یو زنانه په ورغه وغه غوښته چې دغه نو سوده وكانت مصبيه عربي کې هغه زنانه ته چې بچی ډیری او دغه شپږ یا 15 بچیو مخکې خاوني مړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې سې چلې لکه ته کمی خبري زمانه منه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنان ته چې کمی خبري ته زمانه منه کړي سې چلې ته ما ته خبر واضح وي رسول الله ايش نه منه کړي ته په دنیا کې اشرف المخلوقات ته غوره انسان یو زنانه په څه بتلړ چې ته غواړي طالب نه درکې او غزنانه باندې چې دا نه منل خبر نو بیا سې چلې خو یا رسول الله دا ما شومانم به تنګي زه ډیر سخت خوشاله شم چې زبد رسول په کور کې به چې سوچ کوم چې دا ما شومان بس سحر مخام به رسول زم سره ته ولاړی او هغه به تنګي او هغه د امت سردار دی هغه د امت کارونه کوي دا ما شومان به تنګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه راو بل څه شي شتي وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به نو سني چې تغیس خبره څومره مېندي اسنانه چې ځان منکې د رسول الله سره د نکانه صرف پدې چې رسول الله تنگ نشي دومره دا غوي مینه د رسول الله سره غزوه بدر لږ کده رسول الله ته تاریخي واقعا رسول الله چې کړه ته نو دا ولنې جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې نو قریش خو کوم چې مهاجر